اوس چې ته روان وې چې د ډکو لور بغېدلی ویل څوک که چلک والی ښه څونه عمر دې څونه دی عمر دې څونه دی 16 سال د سره موټرسایکل د ستا خپې رسي ته اوس دلته هغه د ګازې ته راشه ته دې خپې ورسوه ستا خپې رسي چې ورسوي بله نه رسي ته ولوېږي پلار دې څه نوم دی پلار دې څه نوم دی اسلام او ستاسو نوم دی سودیس تر دې څه نوم دی تر دې څه نوم دی یاسین موټرسایکل دې له پلار اخیستی دی پلار دې چېرته دی څه کار کوي ها کپړې ګنډي ماته چې پردی ته نه کارېږي کارېږي ته نه ته موټرسایکل سره ویدلی مې چې کار ورکوه ځان نو دا موټرسایکل ستا دی که د پلار دی دی نه لکه مثال اوس ته دا موټرسایکل اوس ګزار کړې که نه نو لکه مطلب ستا به څه حالي ستا خو دې موټرسایکل نه خپې هم نه رسي السلام علیکم ګران کتونکو ستاسو ورور یم ملک نعمت امید لرم ټول به ښه یې د یو کوټیشن میسج د دې موټرسایکل باره کې دا زما څو ویډیو ده پوسټونه مې هم ډېر کړي خو الله څوک یې داسې خاص عمل نه کوي دا دکان کې ناست وم اوس وختي یو ماشوم راغی موټرسایکل یې راوسته تاوهین ما نه شو چلولی نه صحیح نه شو ویډیو کې به تاسو کتلی نو ما ورته وی چې ستا خو لکه عمر هم ډېر کم دی تقریبا عمر یې داسې 15-14 سال عمر کې تقریبا عمر یې و ما ورته ویل چې یاره دا خو داسې دی یا یې مې پلار اخیستی دی بیا یې ما والد صاحب سره رابطه وکړه نو هغه وایي چې یاره پخلا یې دروستلی د کور بیا مې بل ماشوم و د هغه خو مې هم کور ته ټلیفون وکړو یار دغه یو کوټیشن میسج و تاسو سره مې شریکاو لږ د پلاران لږ اکټیو شئ د خپلو بچو باندې لږ پام وکړئ بیا وروسته ډېر زیات خفه یې خو ټایم درنه تللی دغه یو میسج د سره ریکارډ کوم تاسو ټول ملګرو ته دا ویډیو مخکې شیر کړئ هغه پلاران چې چا خپلو بچو له موټرسایکل یې اخیستی دي نو دغه خپلو بچو باندې خیال وساتئ د خپلو بچو خیال یې وساتئ تپوس یې کوئ کم از کم اوس خو اختر دی نو په دې کې خو ډېر زیات خیال وساتئ ځکه چې دا موټرسایکل والا ډېر زیات تیز دی راځي بله دا چې دا سیلون ته ځي دا ماشومان هلته کې دا موټرسایکل یې په کرایه باندې راخلي نو دغه هم پیسې ورله ډېرې مه ورکوئ دې وخت کې ماشومان خرابېږي نو کم از کم پیسو باندې ماشوم ډېر زیات خرابېږي نو د ماشومانو لږ خیال وساتئ اختر دی ګزاره ورسره کوئ کم از کم خیال یې ساتئ ځکه چې وروستنی خفګان نه بیا هېڅ هم نه جوړېږي بیا بس خفګانونه هغې نه مخکې دا چې د خپلو بچو خیال وساتئ امید لرم ویډیو هم خوښ وي ملګرو سره شیر کړئ چې کوم هغه پلارانو ته یې ورسوئ چې کوم پلارانو خپلو بچو له موټرسایکل اخیستی نو امید لرم دا ویډیو تاسو شیر کوئ ملګرو سره نو ما له اجازت راکړئ د الله